السلام علیکم. د انګلیش یو ډیر اسانه او مهم ټاپک دی آرټیکلز، چې دا په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي، خو په تاسو کې 99% به د دې باره کې معلومات نه لري او د دې استعمال به هم تاسو په انګلیش کې نشئ کولی په صحیح ډول سره. سیدی خو د دې ویډیو کتنه وروسته به انشاءالله ستاسو دغه ټول مشکل به حل شي، ځکه چې په یوه ډیره اسان طریقې سره به تاسو ته د آرټیکلز استعمال درته وښیم. سیدی نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې مکمل ورباندې پوه شئ. نو ویډیو شروع کوو ملګرو. آرټیکلز په انګلیش کې درې دانې دي، A N او دا موږ سره درې آرټیکلز دي، د A N او دا. بیا دغه آرټیکلز چې دي ملګرو په دوه قسمه دي، یو ته ویل کېږي انډیفینټ آرټیکلز او بل موږ سره دا ډیفینټ آرټیکل دی. نو انډیفینټ آرټیکل چې دی هغه موږ سره A N ده او ډیفینټ آرټیکل چې دی هغه موږ سره دا ده. ګوره ډیر زیات آسان دی. سیدی اول به دا ده چې آرټیکلز درې دانې دي، بیا دا ده چې دا به دوه قسمه دي، انډیفینټ او ډیفینټ. دا انډیفینټ A او N ده او ډیفینټ چې دغه موږ سره دا ده. سیدی او دې نه بعد راځو، اوس راځو چې دغه A N به موږ په کوم مخ کې استعمالو. سیدی ډیر زیات آسان دی. ګوریا use N before vowel sounds. N په کوم مخ کې استعمالیږي؟ د واول ساوند نه مخکې موږ A N استعمالو. سیدی او موږ سره واول کوم یو دی؟ A E I O U. دا موږ سره چې د واولس دی. ګوره سیدی نو دې نه مخکې چې د موږ به چې استعمالو N به استعمالو. په مثال کې خپل باندې ښه پوهېږي، مثال ته به درته وایم. ګوریا بل چې دا use A before consonant sound. A چې دا هغه د کانسوننټ اوازو نه مخکې استعمالیږي. سیدی N د واول نه مخکې استعمالیږي او A چې دا د کانسوننټ نه مخکې استعمالیږي. مطلب له دې نه علاوه چې کوم څومره الفابیټس پاتې کېږي له هغه نه مخکې بیا موږ A استعمالو. سیدی مثال ته وګورئ، لکه زه وایم چې اکیټ، دلته خو دغه C چې دا موږ سره دا کانسوننټ ده که نه، نو کانسوننټ نه موږ به چې استعمالو A به استعمالو. سیدی اکیټ به وایو. بل موږ سره اډاګ ده، نو اډاګ ولې وایو؟ نو ان ډاګ ول نه وایو ځکه چې اډاګ ځکه وایو چې دلته موږ سره ډي چې دا موږ سره چې دا کانسوننټ ده. سیدی همداسې بي دلته موږ سره ا بوای، ا ګرل، ا هاوس، ا ټري. نو دا موږ سره دلته ګوري د لغات په اول سر کې دغه د نام اول سر کې موږ سره اچ ده که نه، نو دا چې دا موږ سره کانسوننټ ده. همداسې دغه ګرل جینې کې جي موږ سره چې ده دا موږ سره کانسوننټ ده. سیدی و دلته لاندې وګورئ ان په کوم مخکې استعمالو؟ د واول ساوند نه مخکې استعمالو. لکه موږ وایو چې ان اپل، یوه مڼه، ان اورنج، یوه مالټه. دلته دغه اپل کې چې ده که نه دغه اول سر ته وګورئ A، دغه A موږ سره چې ده دغه واول ده که نه، نو ځکه دلته موږ چې استعمالو ان استعمالو. سیدی نو څنګه به وایو؟ ان اپل. همداسې ان اورنج به وایو، دلته موږ سره او ده، نو چې وایو دلته اوس ده که نه، نو موږ به ان اورنج وایو. همدارنګه ان اولډ مین، همدارنګه ان امبریلا. سیده یوه چترۍ، یو زوړ سړی، یوه مالټه، یوه مڼه. سیدی نو دلته دغه هلته وګورئ اخرې کې ان امبریلا، دلته یو راغلی که نه، دلته یو موږ سره چې د واول ده، نو ځکه موږ دلته A N استعمالو. سیدی ان امبریلا. ښه اوس دلته تاسو وګورئ، اول تاسو دغه ویډیو لږ ودروئ، تاسو سوچ ورباندې وکړئ چې آیا دلته موږ A به کوم مخکې استعمالو او N به کوم مخکې استعمالو. سیدی زه خو دا یقین لرم چې په دې کې به تاسو حتما غلطي کوئ. نو اول تاسو سوچ ورباندې وکړئ چې کوم یو صحیح دی. بیا زه ته شروع کوم، نو درې پرې حساب کوم چې 3 2 1 go. اوس زه خپل درته وایم. ګورئ د ایلیفنټ چې ده ایلیفنټ دلته موږ سره ان راځي. ان ولې راځي؟ ځکه چې دلته موږ سره ای ده، دلته موږ سره چې ده واول ده ای، نو موږ چې وایو ان ایلیفنټ یو هغه یو پیل. ایلیفنټ ویل کېږي فیل ته. سیده نو یو فیل. دلته موږ سره کار ده، نو کار سره ای راځي که ان راځي؟ دلته موږ سره چې راځي A راځي. A ولې؟ ځکه چې دلته موږ سره دغه C چې دا موږ سره د موږ سره کانسوننټ ده. سیدی واول نه د کانسوننټ ده موږ سره، نو ځکه موږ A استعمالو. اکار یا موټر. همدارنګه د اونین سره پیاز سره موږ چې استعمالو N به استعمالو. سیده ان اونین یو پیاز. همدارنګه ا بنانا یوه کیله، دلته موږ A ولې استعمالو؟ ځکه چې دلته موږ سره کانسوننټ یعنی B راغلی. سیدی دې ګوره نور استعمالونه وروسته چې د ډېر زیات دي. ښه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې ټول استعمالونه د A N او دا د ټول استعمال تاسو زده کړئ. سیدی دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ښه دلته موږ سره ایک سره هګۍ سره موږ سره N راځي. N ایک به موږ وایو ځکه چې دلته واحد راغلی. همدارنګه N انټرسټینګ سټوري یو په زړه پورې کیسه، نو دلته موږ N ولې استعمالو؟ ځکه چې دلته موږ سره I راغلی. سیدی خو دلته تاسو وګورئ، دلته خو موږ A ولې استعمالو؟ ځکه چې دلته خو یو راغلی واول ده، نو موږ A ولې استعمالو؟ دلته باید موږ N استعمال کړی وای، خو A ولې استعمالیږي؟ ځکه چې دلته یونیورسټي چې ده کنده ده د یو اواز نه ورکوي اول سر کې، صرف د واول اواز نه ورکوي، دا اواز ورکوي د یو د وای اواز ورکوي. سیده نو څنګه به یو یونیورسټي سیده دلته د وای اواز ورکوي، نو ځکه موږ A استعمالو.
داسې نه ده که نه چې مطلب هر یو به د هر یو سره به ان هغه وخت کې راځي چې دلته واویل وي سیده دلته باید تاسو دغه اواز ته هم باید سوچ وکړئ سیده لکه دغسې همدارنګه دلته تاسو د او ورته وګورئ دلته باید تاسو به ووایئ که چې دلته خو اچ راغلی ده نو د اچ سره موږ به ای استعمالو خو نه دلته ان استعمالیږي سیده ان ول استعمالیږي ځکه چې دلته دغه د اچ اواز نه ورکوي موږ داسې نه وایو چې ان هاور نه ویل کېږي دا ویل کېږي ان اور مطلب یوه ګنټه نو دلته د ای یو اواز ورکوي سیده ان اور راځي سیده نو دا استعمال باید تاسو حتما ډېر زده کړئ اوس راځو مخکې د ای او ان بل استعمال دا دی چې ای او ان همیشه له کاونټیبل ناون سره استعمالیږي سیده ای او ان همیشه له کاونټیبل ناون سره استعمالیږي کاونټیبل ناون ویل کېږي شمیردونکی نوم کوم شی چې شمیرل کېږي د هغه سره موږ ای یا ای ان استعمالو مثال ته وګورئ دا موږ سره کاونټیبل ناون سره موږ استعمالو لکه مثال په ډول ان ایلیفنټ یو فیل دا فیل چې دا کنده ګور شمیرل کېږي که یو که دوی شمیرل کېږي همداسې موټر سره ای استعمالو ټیچر هم شمیرل کېږي اونین پیاز هم شمیرل کېږي یونیورسټیز هم شمیرل کېږي ساعتونه ګنټې هم شمیرل کېږي هګیګانې هم شمیرل کېږي کمپیوټر هم شمیرل کېږي سیدې نو دې سره موږ ای او ان استعمالو او دغه ای او ان کوم مخکې استعمالو هغه مخکې درته ویلې سیدې نو ټول شمیردونکو شیانو سره موږ ای او ان استعمالو او بل چې د ملګرو ای ان چې دا له ان کاونټیبل ناون سره نه استعمالیږي سیده ای ان چې دا له ان کاونټیبل ناون سره نه استعمالیږي ان کاونټیبل ناون ویل کېږي نه شمیردونکي مونه کوم شیان چې نه شمیرل کېږي د هغه سره موږ بیا ای ان نه استعمالو سیده ان کاونټیبل ناون مطلب نه شمیردونکي نومونه د مثال په ډول واټر د اوبو شمیرل کېږي نه کوم شی چې نه شمیرل کېږي د هغه سره بیا موږ ای او ان نه استعمالو سیدې همدارنګه برس وه ټي چای سو ملک شیدې سوې لو مینه شمیرل کېږي نه انګر غصه شمیرل کېږي نه نو دا نه شمیرل کېږي نو له دې سره موږ ای او ان نه استعمالو دې نه مخکې موږ ای او ان نه استعمالو سیدې همدارنګه بیوټي ښایست نالج پوهه لکه مثال په ډول I want a water ګور I want a water دا غلط دی I want water زه اوبه غواړم I want water به خالي وایو پوه شوې نو ای او ان دلته نه استعمالیږي دا به تاسو همیشه په یاد ولرئ بل چې دا موږ سره دا ده چې دا په کوم مخکې استعمالیږي ګورئ کو همیشه به کوشش کوئ چې دا له یونیک نومونه نه مخکې استعمال کړئ سیدې کوم نومونه چې خاص وي د هغه نه مخکې موږ دا استعمالو د مثال په ډول د مون سپوږمۍ د سټار ستوري د ارض ځمکه دا ټول موږ سره خاص نومونه دي نو همیشه د خاص نومونه نه مخکې موږ دا استعمالو دلته تاسو ګورئ تاسو ورباندې پوه کړم که زه وایم چې this is a pen دا یو قلم دی او this is a pen دا یو قلم دی دواړه معنا یو شی دی سیدې خو که زه دغه د استعمالم له پن سره دې مطلب به دا وي چې دغه قلم خاص دی دا قلم مطلب ما ته چا که یو ګفټ کې یو قلم راکړی وي له نور قلمونه ډېر خاص وي هغه قلم سیدې نو زه ویلی شم چې this is the pen دا یو قلم دی سیدې او که عام موږ وایو چې this is the pen دا یو قلم دی دا یو عامه خبره ده سیدې نو کوم نومونه چې خاص وي د هغه نه مخکې موږ دا استعمالو نور استعمالونه هم ورته ښیمه ګورئ ښه اوس چې کوم نومونه زه تاسو یادوم د هغه نه مخکې به تاسو همیشه دا استعمالوئ سیدې د لاندې نومونه وروسته به همیشه تاسو دا استعمالوئ هغه نومونه کوم یو دی ګورئ ریور سیندونه که په دنیا کې هر یو سیند وي له هغه نه مخکې به تاسو دا استعمالوئ همدارنګه هولي بوکس نه مخکې به هم تاسو دا استعمالوئ لکه تورات زبور انجیل قرآن کوم نومونه چې پاک کتابونه وي د هغه نه مخکې به هم تاسو دا استعمالوئ سیدې بل همدارنګه نیوز پیپر اخبارونه د اخبارونه نه مخکې به هم تاسو دا استعمالوئ که هغه هر یو اخبار وي لکه د یو اخبار نوم که تاسو زده وي که نه نو د هغه نه مخکې به تاسو دا استعمالوئ سیدې لکه زه دغه اخبار لولم فار ایگزامپل I read the کابل نیوز همدغسې پوه شئ کابل نیوز یو د اخبار نوم همدغسې نو دلته به تاسو بیا دا استعمالوئ سیدې خبل به تاسو همیشه به د لاندې نومونه وروسته به همیشه تاسو دغه دا نه استعمالوئ سیدې کوم نومونه چې زه درته وایم له هغه نه مخکې به تاسو دا نه استعمالوئ ګورئ کنټریز هیوادونه که په دنیا کې هر یو هیواد وي له هغه نه مخکې به تاسو دا نه استعمالوئ سیدې همدارنګه که ښارونه هم وي که دنیا کې هر یو ښار وي لکه کابل ښار هلمند ښار اسلام آباد همدارنګه په دنیا کې هر یو ښار وي تاسو به د هغه نه مخکې به تاسو دا نه استعمالوئ سیدې همدارنګه لنګویجز ژبې که په دنیا کې هر یوه ژبه وي تاسو به د هغه نه مخکې دا نه استعمالوئ همدارنګه نیمز نومونه لکه احمد محمود قاسم که هر یو نوم وي تاسو به د هغه نه مخکې به دا نه استعمالوئ سیدې
نو ملګرو امید لرم چې تاسو به نن د آرټیکلز باره کې مکمل معلومات حاصل کړی وي. سي دی نو دا د آرټیکل استعمالو که ویډیو مې خوښه شوی ملګري که ویډیو مې خوښه شوی ملګرو نو ویډیو سره لایک یا او چینل هم سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. Thanks for watching.